دومره غصه مه کوه ولي الله. ته په جېږو سترګو څنګه کتلې دي دا سترګې به دنه راوباسم. دومره غصه درله ښه نه ده ولي الله. شوګر به دې وشي. و دا هغه جینۍ ورته په یوه ډرامه کې وایي ما له پیشي راغلي. والله टिक टाकर लांचे बरात न जोड़े प्रॉब्लम बरात न जोड़े ولا زي مينوالي قران ويدي په ما ګران دي قسم دي بس ولا دغه سړی ولا وسړی سره وخاندي ساتیر کی زبم ګورم د فلم د نسړی والله دا زوی چې دې کې د اکټینګ نشته خو پلار ته تلې دی قواره چې خو اکټینګ پېژنې پلار کې اکټینګ سیوا دی تنا کوکو په یو 2000 فلم کې کار وکړ درې ته به د لور پځې اج ته پکې راځي بیا ورسره کوم انا ته بالکل د پښتنو اکټرانو په شان ښکار دا خزې دي دا تعریف وکنه جیا ترا شتانه بز جنې جوړه کم کنه خو خوشته کالی بدر توا چوم ول راشي وډره تعلیم ورسره جوړې وي میک اپ بدلا وکمال خسته بده کوم دسنه را شوادي ورید ولا یو ډرامه به جوړه کو یو په پارسی زه پکې بنشم بنسته وي قربان دي شم زما یو ته نشم رسېدل سبق مطلب سټوري به سي زما استاد ډرامې زبا کباب کې اډو کې شم اډو کې ول در باندې وکم تلک صاحب ورکوا دي را کباب کې اډو کې جوړيږي زبر ته د سیکټر شم کنه دا سیکټینګ بدرته وکم د سي جړا راځي د سي وادري دی اکټینګ راځي او موشن کې چرواشم آرام ناروا شکه څوک می وادري دي خلک وای دا سیریز ده جیا قسم دې نن مې د سیوران کار کړی والله که در سره غپ لګم څلور کسان په لیفت کې روانو کنه لیفت نه د سی برخه لاندې راکته کېدلو او لیفت کې مې یو د مې دي چلو کو درې راو پرې وته هغه خلکو دا چلو کو چې په دسي چلو چې زما ملګری د خندان شنو وادي ورې تک زړ شوی ولا کانو په لیفت کې مې ځان راوړتل او ځان مې ورته په ځمکه باندې بل ورځ مې کافي کې انډیوالان ته ځان راټولو مې خوست په خلک وای چې د سبیا خلک رښتیا و چې امبولانس تکال کړی یو والله چې دسي خاندلې دي بهر ملک امبولانس څنګه ویلو له هیڅ هم زر راځي د ترکیه کې بل ورځ ما شمال په سانه حساب ته د امبولانس را ورسېدو والله زبم یو ورځ بل ملک امرود خو څه بدنام د ټول چنجي خو پتا کی دي چنجي تا کی دي چا کې هي جیا کی زه ما قسم په خدای وادري چې هغه دغه والا هوټل والا دغه والا لاړ شم مارکیټ والا د کیمرې نه د ویډیو کې راوالم بالکل التا د سکیورټي به وي وایرل شي او اجي ریکوست کوي ماته اجي سمجي اجي اورو کې الګ څه ده ماشو هغه خزه چې ځان له پیدا کړی ده خوري کېږي خو ګرل فريند ده یار ودی غولو لک صبر وکوا دی وريده شاته ریکوست روانه دي نان سټاپ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مو څنګه خې؟ هغه جنې دې ځان لري کا ویوز در سره بیا کم شي د ډیر آرامي ده ها و سبب پیدا کړی دا ودی ولا ماما خکار پیدا ته چا ویورشپ کمی کی چې کیا نه راولي لای پوتا ما ته یو جنې راکې چې زموږ د ویورشپ جګ شي ما ته خو ټیک ټاک برند دی جیا راځه ما سره کې نه واجري د ګوته به یو بل ورکو ویورشپ به مسیوات یا واپس راشه زه درځم جرمني ته کنه زه بدل نه بیا لاړ شم زه ته اوس قصه وکم پرون څنګه حساب وبل پرون زه چې د لایف بند کم کنه دوستان واجري زه ډوډۍ ته وزم و جیات ما ته وسوي تاسو مې ډیر ضرور کار دی واده ورید
زما خبره وره که دا خبرې ضروري وي وکړو که نه یې ضروري مه کوو. کوم لږ صبر ضروری دی. Please, I request you. اوکې نه کوم. ولی قسم جی دا مو تاسو سبب په شخصي کې وادي ورانه کړې ته په لایف کې زما مکوا. توبې زه بیا تعالی شخصي کې دا گیم خو سٹارټ کې کنه صحیح ده نه زه درته میسج کلم نه کوم خو بس ته به نه وایي اوکې جیا ډیر روانه نو ما اوس که څه غلطه خبره یې بېشکه ووایه وایم ووایه تاسو هم څه خبرې نه کوئ. وایم جیا خدای دې به وایم بس ما درته ریکویسټ وکړو نور ستا خو زه ګورم نه په مجاهد ته ما ته وای وادي ټیک ټاک ډیلیټ کولا زی ډیلیټ کم وای لایف بند کم نه لایف مې به د ما څه غلطه خبره خو نه ده کړې. نه ته ولې مونږ ته غلطه خبره کې قربان دي. زه نه پوهېږم چې خلک هر یو خبره ولې نیګیټیو اخلي. چا نیگیټیو اخیستې ده نیگیټیو ما کله نه ټیکټیو واستا 2 ورځې تېرې شي ما دواګانې کولې د نه خبره هېره شوه اوس ورته بیا را یاده شوه. دس چالو کنه هلته یو لیونی جنۍ راله بس ور ټک ټک نو لیونی غونته کې ما ورته ویل ملي واټ از ډیز نو زه خو په دغه نه پوهېدلم ما ته ویلې پلانکې شته نو ما ورته ویل ملي دا څه پلانکې پېژني دا جنۍ هلک ته مې زنګ ووالو چې زنګ مې ورته ووالو وادې اورېدم ما ویلې دا څوک دی وادې اورېد راغلی لیونی جنۍ د وادې اورېد خولې نه یې لاړې ماړې بهېږي ومالې وادې اورېد بد په حال ده مال دا څه شی وی وی شړه وادې اورېد ده نه ما 10 روپۍ ورکړې وې 10 روپۍ مې ورکړې وادې اورېد وی سار ټایم مې چې وینې روپۍ غواړي بس ما وویلې چې زه د هلک په عذاب کما چې مخې له راشي خبره به مې د یاده ووتله بیا بله ورځ خو زه هم په دې کې ورځې تېرېدلې بله ورځ په دسترخوان ناست دا خبره مې را یاده شوه ډېرې ورځې بعد مې را یاده شوه مغزو ته مې راله راومینې ومل تا زموږ د کلي ټولې لیونۍ ټیټه کړې وروره نو جیا ما نو خبره هېرېږي خو وخت به زما سره بیا را یادېږي زه به خبره وکړم خیر دی زه به وکړم دوستانو ما یو کس له یو خبره وکړه ما ته مخکې رسوئ ولې تا چې داسې نشه خو دې نه ده کړې چې داسې فضول بکواسونه کوې قسم دی ما له داسې وی کوه دا ګلان خلا پوره کړي یار ما توبه بیګان سره روان وم بوډا په لار را روان چې بازار کې را روان وم هلک لایف راغله ما زه همداسې ما که دا ماته وایي یو کس یو ګل 2 کسان 2 ګلان هغه خپله لایف و ما په ځان بده ومنله ولی ستا ډېره غټه فین یم ته به ما سره یو ورځ ویډیو جوړې که نه دا فین مو وایم نوابه د مینې خاوند ته ماته ګلان ته راوله نواب راوله نواب راشه امینې لایف راشه امینه ما وایه ته د سړي زوی لوري وادې رېدې چې ته دې ته امینه وایې د ده ما سره سم غټ جنجالونه په دې امینې باندې شوي امینې ته لایف نواب ماما ته لایف راشه قسم دې کنفیوز شوم ته لایف راشه نوابه I love you جان غصې مه رالیږه کږه خوله دی نوابه ته لږ لایف راشه نواب ماما د ښځې نوم امینه ده ولې رېدې ستا د مور نوم څوک والي تاسو ته بده نه ده دا د سړي زامنې مور ته ودرېږي وای امینه نه پوهېږم څوک ده نوابه سوري ګپې لګولې حاجي بیا سوانه څه شوه اوس بیا ورپسې خبرې شروع نه کړې زه خو ګپ لګوم په ټیک ټاک کې داسې غلطه دا څومره تېز دی یار چې کله هغه لاړه هغې پسې موږ ته خبرې کولې بیا یې ځان ته ورګه ته ودرېږه دلته یو خورغو دی دا بلاک مور اسلام ته توهین کوي یاره لاکې که د والا جیا پامیل ته مه رسېږه نور وایي نواب ماما دونه یو زبردست انسان دی ویغې وه وخېجه پې قسم دی که غږ دا نواب ما نه ویلي و چې دا نوم خو نه دی نو ځکه یې زه تنګوم ریل کې خو دا نوم نه دی د نه سړي بچي وایي وادې رېدې دی ټول وایي دی نه ده
یا تا بس هغه خبر او که اوس به زه ټوله ورځ بیا زړه خورم ځان له بس وکړه چې خلاصه شم ترې نیکو ما مړه ته بیا هم کښېږه بس وی کړې زما په مخ کې وکړه. نیکو ما قسم دی والله واده قسم دی وخوړو قسم دی وخوړو دسې واده خلاف سړی نه وي مواد یې وریده والله ته به یې تا به پروپوز کړي که نه نو ما له مخې نه وی ته ای ما له سم غوسه شو ما وی دا خو صرف په لایف کې د ما سره داسې خبرې کولې زما د زړه دپاره ما ته وی شراب دې څښلي دي چې ته ماله دا خبرې کوې تخته دې ځای ته سیریس شوې زه خو اوس هم سیریس یم زه به همیش سیریس یم ریسپیکټ والله ریسپیکټ مینه محبت والله یس جیا ما تا ته اول نه ویلي په هېڅ چا دې نه ورکوم قسم دی انا جیا ته ریسپیکټ دی والله واقعیت والا ریسپیکټ دی ورته قسم دی وایه که چی شی درته وکړم تا د سړي زامن یو سړي نه یا الله وباسئ ګپ مې ولګو هلکه ته سړي بچی امان الله لا کومه دی والله ته بیخي د سړي بچی نه پنځه شي ریکوست دې راخوښې کړې دی وا دې ورېده ودې غولو ته مې دنیا یې زما پزړه کې دی اور بل که زما ساده جانانا زه داسې خبرې نه کوم دوستانو والله که سره ګپ لګوم زه کله کله ګپ هم لګوم والله ګپ لګوم دوستانو زه غلط سړی نه یم انسان د غلطي ته کېږي وادر خدای در راته معافي وکړي خدای درته مغفرت نصیب کړي په ګناه باندې قسم په خدای وعده دی انسان چې فخر وکړي هغه د مرتد دی مرتد نو موږ نه موږ ګناهونه شوي داسې نه چې موږ داسې پاکې ټوټې یو الله دې راته مغفرت نصیب کړي الله دې راته عفو وکړي د تروټیز په لته وله ما دې اورېده یا لکه تره سړي بچی چې دا لوګان را لیکې